الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العظيم. د ټولو حاضرینو، مشرانو، علماء کرامو په اجازه ورونو، نننی مجلس واقعا یو ډیر دروند مجلس ده. د کابل ولایت مرکز او ولسوالیو نه علما، مخور، تعلیم یافته او د مختلفو اقشارو استازي راغونډ سوي دي. نو د ما هیله دا ده چې له دې مجلس نه ښه استفاده وشي او ښه ګټه ځینې واخیستل شي. د استادانو، د مشرانو، د مسؤلینو خبرې په غور سره واورېدل شي. ورونو، لویه خبره دا ده چې موږ تاسې له تاریخ نه درس واخلو، له تیرو جریاناتو نه درس واخلو. که لرې ولاړ نه سو، د افغانستان دا تیر 50 کلن تاریخ ته نظر واچوو چې اوس 1402 کال ده. په 1452 کال کې د سرطان په میاشت کې سردار داود خان کودتا وکړه او قدرت یې په لاس کې واخیست. چونکې هغه وخت سردار داود کومه لویه پشتیوانه نه لرله، له مجبوریت ته لاس پرچمیانو ته وروخت کو. په کابینه کې ګڼ وزیران پرچمیان واخیستل. داخله وزیر فیض محمد وټاکو چې په اول کال کې د هیواد 200 ولسوالان هغه څوک وټاکل چې هغه کمونیستي فکر ته مایل و یا کمونیستان. حسن شر کې د صدر اعظم مرستیال وټاکو، هغه څوک چې د ایران له حزب توده سره تعلق لارو او د همدې پلیت فکر خاوند. خو چې کله سردار داود په دې پوه شو چې دا خلک خو هم ما ته خطر دی، هم ملت ته خطر دی، هم اسلام ته خطر دی، او بیا له هغو نه ځان راټولول شروع کړو. د وخت شوروي په هغه وخت کې خلکو پرچم سخت سره مخالف و، دا یې بیرته متحد کړو. ورته مقابله شروع وه، څو هغه و چې په 1350 کال د ثور په 1 باندې کمونیستانو کودتا وکړه. و د سردار داود له دې دورې نه باید موږ دا درس واخلو چې ظالم ته لاس ورکول، د وطن او د اسلام دښمن د ځان ملګری کول، دا نه د تا په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده. همدا دوره وه چې اسلامي حرکتونه ضعیفه سو، کمونیستي او چپي حرکتونه په قوت کې راغلو. بالاخره چې کودتا وسوه، نور محمد ترکی قدرت ته ورسېدو. بیا د حزب او د حزب خلقو د پرچم او د هغوی د نورو ملګرو تر مابین کشمکش شروع سو. 11 میاشتې بعد په 1358 کال د سنبلې په میاشت کې حفیظ الله امین کودتا وکړه. نور محمد ترکی هم تر تیغ تیر کو، د هغه ډېر ملګري هم تر تیغ تیر کو. حفیظ الله امین 3 میاشتې شاوخوا یا څه کم 4 میاشتې په اقتدار کې و چې د همدې 58 کال د جدې په 6 ببره کارمل په روسي ټانګونو سپور له شوروي قواو سره افغانستان ته داخل سو او بیا د امین باچي هم چپه کړ، هغه هم تر تیغ تیر کړو. په ټوله کمونیستي دوره کې نه تنها علما، نه تنها مجاهدین، نه تنها نیکان،
بلکې ټول د سر خلک یې تر تیغ تیر کړو، په لکاو انسانان یې تر خاورو لاندې کړو. حتی د حافظ الله امین شعار دا و چې ماته څو میلیوني ولس نه ده پکار، ماته 50,000 انقلابي اردو پکار ده. دا خبره مې له دې ځایه درته را شروع کړه چې کله هم په دښمن اعتماد سوی، کله هم دلته اقتدار د دین او د وطن دښمنانو ته په لاس ورغلی، هغه بیا په دې ملت داسې میچنې چلولي دي. شعارونه یې ډېر خواږه وړاندې کړي دي. د کمونیزم شعار دا و چې کور، کالي، ډوډۍ، یعنی هر چا ته باید کور هم ورکړي، کالي هم ورکړي، ډوډۍ هم ورکړي. بیا دا سلسله روانه وه چې ببرک تر 1350 پورې په اقتدار کې وو. همغه ظلمونه، همغه بمبارونه، هغه چاپې، هغه دربدرۍ روانې وې. په میلیونونو افغانان مهاجر سو، په لکاو زندانو ته ولوېدل، په لکاو شهیدان سو، چې بالاخره د دوی هم د شکست دور شروع سو. په 1355 کې ډاکټر نجیب ته قدرت وسپارو او یوه خودساخته جرګه یې ورته جوړه کړه. بیا نجیب چونکې د ببرک کارمل په ټوله دوره کې دی د خاد او د استخباراتو رئیس پاته سوی و، همهغه جنایاتو دوام وکړو، هغه ظلمو دوام وکړو، افغانستان تکه تکه سو او ټولې ناخوالې په دې ولس باندې راغلې. بیا د مجاهدینو د دې ولس د جهاد له برکته، د قربانیو له برکته په 1301 کې مجاهدین قدرت ته ورسېدل. مجاهدین چې قدرت ته ورسېدل په 1 کال کې حضرت صبغت الله مجددي د 2 میاشتو دپاره رئیس جمهور سو. له هغه بعد بیا برهان الدین رباني ته اقتدار نقل سو. هغه بیا څه خپل خلک راټول کړو او خپل ځان یې د 2 کلو دپاره تمدید کړو. بیا دا دوره ټوله په جنگ، صدر اعظم په چهاراسیا کې و، رئیس جمهور په ار کې و. په دې دوره کې یوازې د کابل په ښار کې 80,000 انسانان په شهادت ورسېدل. ټول کابل به تاسې په یاد په کنډواله بدل سو. دا سلسله او دا ګډوډۍ روانې وې چې په 1350 کال کې الله تعالی اسلامي امارت کامیاب کړو او بیا د افغانستان په 95% خاوره کې امنیت راغی. خو هغه دښمنان چې د وطن ته زړه ډک کړو بیا هم آرام کې نه نستل. په 1480 کې بیا د امریکا په مشرۍ اشغالګرو حمله وکړه. په هغه وخت کې کرزی قدرت ته ورساو. بیا تر 1493 پورې په 1493 کې اشرف غني ته قدرت وسپارو. بیا هغه و چې تر 1400 کال پورې دا دوره تېره سوه. ورونو په دې ټولو دورو کې نه په افغانستان کې یوه ښه شفاخانه جوړه سوه، نه یو ښه معیاري سړک جوړ سو، نه یوه ښه کارخانه جوړه سوه، نه د اقتصاد بنیادونه کېښودل سو. یوازې شعارونه وو او په دې ملت کې تفرقه اچول وو. خپل زوی د خپل پلار مرګ ته تیارولو، خپل ځوان د خپل قوم د خپل ولس مرګ ته تیارولو. د موږ تاسو ټول مقدسات یې توهین کړو. لوی جرګې ښه نوم یې راواخیست، په داسې لارو کې استعمال کړو چې هغه د وطن په ضد و، هغه د ولس په ضد و. سیمه ییز پولیس یا اربکیان یې راواخیستل، د ملت په خلاف یې استعمال کړو. 40 لکه انسانان یې په نشو اخته کړو. دا د استعمار او د اشغالګرو عادت ده چې په کوم ملت باندې د تسلط حاصلوي، هغه به یا وزني یا به معتاد کوي، له فعالیته به یې غورځوي. تر دغه وخته پورې چې اسلامي امارت بیا قدرت ته رسیږي، سره له دې
چې په هره برخه کې ډېر غټ غټ مصارف وسو، خو بیا هم د لوړو زده کړو دپاره، د دکتورا دپاره، د ماسټرۍ دپاره زموږ ځوانان به بیا هم بهر ته تلو. په دې دوره کې موږ تاسو ته په میراث څه شی راپاته سو؟ تس بینکونه راپاته سو، کوڅې او پارکونه هم له نشیانو له سوالګرو ډک راپاته سو، د همسایګانو د برق بلونه راپاته سو، نور هېڅ هم راپاته نه سو. نن چې الله تعالی دا فرصت راوستی ورونو، دا لنډه تاریخ مې په دې درته بیان کو چې له دې ټولو نه باید درس واخلو، له دې ټولو نه سبق واخلو چې پردي موږ ته وطن نه جوړوي، اشغالګر موږ ته وطن نه جوړوي. که هر څومره له ښو شعارو سره راسي بیا به هم د تا وینې زبېښي. نن چې په دومره کم امکاناتو باندې، په دومره ذوب حالت کې چې بندیزونه هم سته، سرمایې هم کنګل سوي دي، بیا هم الحمدلله د افغانستان بودیجه له خپلو عوایدو نه جوړېږي. دا لویه پرمختګ ده. نن تجارت ته هر طرف ته لاره خلاصه ده، له هرې خوا مالونه راوړای سي، ولس باندې قیمتي نه ده راغلې، ارزاني ورځ په ورځ راځي. دا د خدای تعالی لوی نعمت ده. لارې هم خلاصې دي، بندرونه هم خلاص دي، اقتصاد هم غوړېدلی ده، په چا پابندي نشته چې د چارواکو خپل یې که نه یې. هر سړی تجارت کولی سي، هر سړی تعلیم کولی سي، هر سړی خپلو کورو کلي ته راتلی سي. هیڅ چا باندې دا پابندي نشته، دا ممانعت نشته چې ته پخوا څه شوي اوس به دا پلانی کار نه کوي. دا چې خدای تعالی دا نعمت لورولی، نو په دې باندې بیا هم لاس سره ورکوو لکه دا نن چې یو موټی یو سره یو ځای یو، او دا نظام به ساتو، دا وطن به په پښو دروو، خپل ځوانان به په کار اچوو، او له مسافریو نه به خلاصوو، او کوشش به دا کوو چې په خپلو پښو باندې هم هېوادوال ودرېږي. الحمدلله افغانستان معدنیات لري، خوږې اوبه لري، خوږه خاوره لري، او بهترین خواریکښ ولس لري، او بهترین قیادت لري، بهترین اتفاق و اتحاد راغلی. چا تصور نسوای کولی چې له 45 کاله وروسته، جګړو وروسته به یو داسې امنیت راځي چې په سیمه کې به مثال نه وي. نن الحمدلله دا ټول نعمتونه الله تعالی په موږ تاسې لورولي دي. په ټول افغانستان کې مخالفت نشته. له هېواد نه د باندې ټولې نړۍ اطمینان راکړی چې موږ نور د افغانستان د وسلوالو مخالفینو ملاتړ نه کوو. نو دا فرصت نه باید ښه ګټه واخیستل سي. د افغانستان د اسلامي امارت دغه پالیسي، دغه متوازن سیاست چې نه غواړي افغانستان بیا د لویو قوتونو د منفي سیالیو ډګر سي، دغه سیاست چې یو اقتصاد محوره سیاست ته چې افغانستان باید د اقتصاد مرکز وي، د اتصال مرکز وي، د ترانزیت مرکز وي، د جنوب او د شمال، د مرکزي اسیا او د جنوبي اسیا تر مابین د وصل مرکز وي. له دې پالیسۍ نه باید هم د سیمې هیوادونه هم نړیوال هیوادونه ګټه پورته کړي. هېڅوک د نور په بانو جوړولو پسې نه ګرځي. هغه بانې، هغه تورونه، هغه تهمتونه چې نن په دې نظام لګول کېږي، د هغو د ثبوت لپاره هېڅوک سند نشي وړاندې کولی. ولې د نظام د ذوب کوشش چې څوک کوي، دا د هغوی په خپل تاوان ده. د افغانستان ضعیفه کېدل، د افغانستان کمزوري کېدل، د افغانستان بې ثباتي، دا د ټولې سیمې په تاوان ده، دا د ټولې دنیا په تاوان ده. هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر و تشویش پیدا کړی، که هغه مخدره مواد دي، موږ یې کښت 0 ته راټیټ کړی. که هغه د امنیت مسله ده، موږ 100% دلته عملي کړې ده، او په تېرو 2 کلو کې ثابته کړې هم ده. له دې نه ورې خواته خو نور مسایل دي، موږ کورني مسایل دي. زه ولې د تا په کورنیو چارو کې مداخله نه کوم؟ ته چې ما ته همیشه د همشموله توصیه کوې، آیا تا په خپل هېواد کې همشموله جوړ کړی؟ تا په خپل هېواد کې خپل حقوق ورکړي؟ د ما په بندخانو کې دومره بندیان نشته لکه ته چې ادامه یې. تا په هېواد کې په زرهاو انسانان ورک دي، څوک یې پوښتنه نشي کولی. لہذا کورني مسایل هم خپل دي. هغه چې په خارج پورې اړه لري، هغه دا ده چې نه افغانستان خاوره د چا په ضد کارول کېږي، نه به بیا له افغانستان مخدره مواد تولیدېږي او صادرېږي، او نه به نور هغه څه وي چې هغه نړۍ ته ضرر وي.
نورونو وخت کم ده، مشران به خبرې کوي، د تاسو وخت قیمتي ده. الله تعالی د هر وخت د داسې اجتماعاتو توفیق را نصیب کړي. د کابل ولایت علما کرامو د شورا نه ډېره مننه چې یو داسې ښه فرصت یې برابر کړی ده. هیله ده چې همدغسې فرصتونه برابر سي، یو د بل خبرې واورو، د زړه درد واورو، مسؤلین د تاسې فریاد، د تاسې مشکلات واوري، او مسؤلین خپل نظر، خپل معلومات، خپل پلان، خپل پروګرام د سره شریکي. هیله ده همدغسې غونډې په ولایاتو کې وسي، په مرکز کې وسي، دا ډېرې سي او دا ولس ښه سره نږدې سي چې دښمن ته هېڅ فرصت په لاس ورنسي چې د دې ولس په منځ کې تفریقه واچوي، یا ولس او حکومت سره جلا کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.